څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني، زه خپل عنوان خپله مضمون یمه پښتون یمه. اسماء اخلاص سره د امید ستاسو چې ټول به ټیک ټاک او روغ جوړ یې. نن د مفکوره نه تاسو ته مخاطبه یمه چې کومه د باچا خان مرکز سره خوا کې دغه یو کور دی. مفکوره کور ورته ځکه وایم چې په دې کې تاسو ته د ژوند د زده کړې هره موقع په ترلاسه کېږي، تاسو ته په لاس راځي. که هغه اخلاقیات دي، که هغه پښتو ده، که هغه ادب دی، که هغه موسیقي ده، او که د ژوند نور کوم اړخونه دي، تاسو غواړئ چې هغه دلته زده کړه وکړئ، دلته راشئ، دا ځای وګورئ او د دې ځای نه استفاده وکړئ. ما سره په لاس کې رڼا بڼ یوه خپرونه ده چې دا په میاشت کې یو ځل چاپ کیږي او دا خصوصي د ګلونو ماشومانو دپاره ده. په دې کې لیکل شو، اخلاقیات شو، ورسره آرټ شو چې کوم مونږ په لاسو باندې کوم شیان تیارو، هغه ټول شیان تاسو کتلی شئ، دې کې ملاویدلی شي، دې کې تاسو مطلب زده کړه دې نه کولی شئ. د دې ځای چې کوم مشر دی هغه دی روغاني بابا. تاسو به د هغې نوم او د هغوی کار او د هغې زیار کتلي. دلته ریسرچونه هم کیږي او ډیر زیات د ژوند بس د ضرورت چې څومره شیان دي هغه دلته اویلیبل دي. تاسو ته به خیر په کیمره په سترګه باندې هم ښایي. خو نن زه په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله شوم چې یاره ما خبره کوله چې کاشف ته مې ویل چې 11 بجې دي او تلل به م غواړي. وی چې نه. نو بابا آواز وکړو چې 11 مه وایه، 11 وایه. ما ورته چې هغه څنګه؟ وی چې په دې خپرونه کې تاسو ته هر هغه څه د ژوند یا د ضرورت یا دې نه علاوه د زده کړې په لاس راتللی شي چې کم تاسو په راروان وخت کې زده کولی هم شئ، تاسو ته په دې یو پهچان هم میلاویدلی شي. نو تاسو هر څه هیروئ خو مفکوره کله هم مه هیروئ. دلته راشئ، دا ځای وګورئ، د دې ځای سره تاسو خپله مرسته هم وکړئ او که څومره هم سرمایهدار خلک او عهدهداران دي زما آواز اوري، نو د دې سره دغه هر څه صرف د بابا په سر باندې دي، دغه هر څه صرف هغوی چلی په خپل بیهاف باندې. نو تاسو سره مرستې هم کولی شئ، تاسو سره ودرېدلی هم شئ، تاسو سپورټ کولی هم شئ، تاسو دې ته ملاتړ جوړېدلی شئ، ځکه چې دې بلها شیان تاسو ته راوړي ستاسو په ژوند کې چې هغه ډېر زیات ضرورت لري. نو امید دی ویډیو به تاسو خوښه شوې وي او د خپلو نورو ټولو ملګرو سره یې شریکه کړئ، دغه پیج او دغه چینل در سره خوښ هم کړئ او دا چې کمې رسالې موجودې دي د ماشومانو دپاره د تاسو واخلئ او خپلو ماشومانو ته یې ضرور په لاس کې ورکړئ چې هغوی ته پته ولګي چې د ماشومانو دپاره په پښتو ادب کې څومره ستړی او څومره زیار کیږي. نو بریالي اوسئ چېرته چې هم یې. ښه ژوند درته غواړم او خوشحاله وختونه درته غواړم. د الله په امان.